ما ته قرآن دا د ځان دپاره دوست وګرځو، ملګری وګرځو، روزانه د ده سره تعلق ساته. که سپاره نسې ویلی یو پا وایه، نیمه سپاره وایه. دا ستا دپاره د دنیا او آخرت د کامیابۍ راز دی. او قرآن داسې ملګری دی، ګورې د دنیا هر څه ملګري، هر څه قریبان، دا به یو وخت تا ته لاس ترلکي، تا به یوازې پرېږدي، ته به ډېر پریشان سې. هلته به بیا تا ته قرآن راسي، ستا ملګرتیا او دوستي به بیا قرآن کوي. بیا به ته وګورې چې د قرآن دوستي څنګه ده. بیا به هلته افسوس کوې چې کاشکې ما په دنیا کې ټول تعلق، ټول دوستي او قرابت د قرآن سره جوړه کړې وای. نن قرآن ما ته څونه وفا راکړه، زما سره څونه وفا وکړل. په هغه ورځ چې ستا ټول قریبان تا ته لاس سره لاکي، چې د قیامت ورځ ده. دا ډېره خطرناکه ورځ ده، ډېره خطرناکه ورځ. د دې هیبت قرآن بیان کړی دی، د دې هیبت حدیث بیان کړی دی. الله دې موږ تاسو په دې ورځ کامیاب کړي. ډېر خطرناکه ورځ. په دې ورځ باندې هر څوک د بل چا نه بېزاري. قرآن دا وایي یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. دا داسې ورځ ده، ورور به د ورور نه زغلي، مور به د لور نه زغلي، پلار به د زوی نه زغلي، هر یو قریب به د بل قریب څخه بیزار وي. هغه مېرمن چې په دنیا کې دا پر تا مین او ته پر دې مین وې، یو د بل بغیر جدایي په وخت کې زندگی ګرانه، جدایي برداشتېدل نه. د قیامت په ورځ به هغه مېرمن هم درته وایي چې خاوند خپل کار کوه، خاوند به خپل مېرمنې ته وایي مېرمنې خپل کار کوه، که دانا یې یا توان دې څه بس خپل ځان څه اور مړ کړه، ما پرېږده، په ما پسې مه راځغله. دلته به قرآن راځي، د الله په حضور کې به ستا ملګرتیا الله ته وړاندې کوي. حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یجیء بصاحب القرآن، کله چې د قرآن ملګری د الله حضور ته د عیسی دپاره راس، قرآن ورته ودرېږي. فیقول قرآن الله ته وایي حله یا الله، دته ای الله لباس ور واغونده، دې زما سره وفا کړو په دنیا کې، سهار وختي هم زه تلاوتولم، د شپې هم تلاوتولم، چې وخت مې پیدا کړي زما سره وفا کول، ای الله زه نه یم پرېښه او زما په احکاماتو عمل هم کوئ. ای الله دته یو شی ور واغونده. الله جل جلاله به دته د کرامت و د عزت تاج پر سر وکښېږي. دا د دنیا تاج نه دی، د دې تاج و روښنایي ته به د لمر روښنایي عاجزه وي. لږ خپل زندگی کې سوچ وکړو، موږ ته څومره په لږ شي باندې موږ ته الله څومره ډېر شان راکوي. نو کله چې دغه د کرامت تاج د ده پر سر وکښېږدي، قرآن به وایي نه الله، ای الله څه نور لا ورکړه، ای الله نور هم ورکړه. بیا به الله دته د کرامت و د عزت جامه ور واغوندي، لباس به ور واغوندي. بیا به قرآن ورته وایي ای الله یا رب ارض عنه، ای الله اوس نو ځینې راضي شه. الله پاک جل جلاله وایي زه ځینې راضي یم. دا قرآن به دی در جنت ته پورې رسوي. کوم قرآن ما او تا چې په کال کې راخلو نه، کوم قرآن چې د ویلو په وخت کې سهار وختي په وخت کې ما او تا په خوب باندې یا سهار راکښېنستلي نه وي، بس دغه موبایل زما په لاس کې په دې باندې اخته سم. الله دې موږ ته هدایت وکړي، الله دې موږ ته هدایت وکړي. دا خو یو فتنه سوه. د تلاوت وخت ده ونیوئ، د لمانځه وخت ده رانه ونیوئ، د قرابت او د دوستي وخت ده راڅه واخلئ، د معاملاتو او د ذکر او د اذکارو د تسبیحاتو وخت ده راڅه واخلئ، بس ټول وخت موږ ده ته ورکړئ. او در ده نه منحوسه بد دوستنه ما او تا ټول عمر دغه دوست ورکړی، قرآن ته مې نه دي ورکړی. هغه قرآن چې دومره دوستي زموږ سره چې د قیامت په ورځ ستا ټول قریبان ستا نه بېزاره وي. وایي ما سره کار نه، هلته قرآن راځي، د الله په حضور کې ستا سپارش کوي، ستا په باره کې الله ته خواست کوي، ای الله دته ور واغونده. نو دا قرآن سره ما تاسو نو بې وفایي کړی. د واده په ورځ چې کوم قرآن دته ورکول سوی دی، یا د ده مېرمنې د ده خونې ته راوړی دی، په کومو پوښو کې چې پیچلي په هغه پوښو کې د وروسته بند پروت دی، بیا موږ نه دی اخیستی. دا قرآن شرا نه کوي. د دې قرآن عزت دا دی چې په پوښو کې وپېژنو،
د دې قرآن کرامت دا دی چې پوښتنه ورکړه لوړه په المارۍ کې کښېږده، نه نه، قرآن عزت دا دی چې په ویلو باندې ورکې وروسوځه، په ویلو باندې ورکې وروسولوه چې دغه قرآن بیا د الله په حضور کې ستا سپارښت وکړي، په ډېرو ویلو یې الله زه دغه ځای ته ورسوم، په ډېرو ویلو یې دغه ځای ته ورسوم. لیکن موږ څه کوو؟ حدیث کې راځي الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامه، قرآن او روژه دا دواړه د الله په حضور کې د قیامت ورځ شفاعت کوي، او دواړه دغه بنده د الله سبحانه وتعالی ته سپارښت کولو باندې جنت ته رسوي. قرآن سره تعلق جوړ کړئ. قرآن ډېر محبوب او نږدې ملګری دی، ډېر وفاداره دوست دی. دا ته ملګرتیا نه وایي چې ته په پوښو کې وپېژنې، دا ته ملګرتیا نه وایي چې ته ښه پوښونه ورکړه، دا هم عزت دی، لیکن اصل عزت د قرآن تلاوت دی. باید موږ د خپل قرآن سره تعلق پیدا کړو.